سورة البقرة دوی مپارا آیت نمبر دی یوصل نها اتیا 189. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. مخکې احکام شروع کړي او څلور احکام سیاسي هغه ذکر کړه. اوس دلته د مواقیت او د اهلو په باره کې چې دی تپوس شوی دی چې دا میاش راوخیږي وړی دا نری میاش او بیا ورو لویه شي او بیرته به کمه شي او بیا راوخیږي چې د دې څه حکمت دی. د دې په باره کې تپوس شوی و. وروسته وایو چې دا تپوس چا کړی دی. ربط یې مخکې سره دا دی چې مخکې د روژې تذکره وکړله او د نورو مالی معاملات وغیره تذکره وکړله. اوس الله رب العالمین فرمایي چې د عباداتو دپاره خپل خاص اوقات دي او دغه رنګه بیا خاص کر د حج دپاره خپل اسلامي میاشتې او ورځې دي. په دې اهلو باندې دا معلومیږي د سپوږمۍ په حساب باندې د اسلام احکام چې کوم دي بعضې د هغې حساب د نور سره تړلی شوی دی لکه دا منځونه وغیره او دغه رنګه د نور پرېوتو سره روژه ماتېدل وغیره او د بعضې حساب هغه تړلی شوی د سپوږمۍ سره. دا توقیت شرعي چې کوم دی اوقات شرعیه دا د سپوږمۍ د حساب سره تړلی شوي دي. انګریزي میاشتې جنوري فروری مارچ اپریل په دې باندې حساب نه کېږي د اسلامي احکامو بلکې موږ سپوږمۍ ته ګورو. اوس مثلا دا میاشت ختمه شو بله نری میاشت راوخته نو رمضان به شروع شي. رمضان چې دی په انګریزي میاشتو نه نیولی کېږي. داسې د شریعت نور احکام هم دې سره تړلی شوي دي. په دې کې چې کوم دی ډېر خلک خطا کېږي. د قرآن او حدیث یو خبره به هغه به د انګریزي میاشتو په حساب باندې چې دی حسابونه به ورته کوي. یو مولا دی غلط تقریر یې کړی دی. په تقریر تبصره نه کوم او چېرته بل ټایم کې وکړو انشاءالله چې ټولې جهالت غرولی دی. نو دا ټکی ویلی دی چې په 2029 کې به مهدي را پیدا کېږي او روزي به ولې په پلاني ملک کې چې دی امارت جوړ شوی. امارت ویلی هم نشي امارت ورته وایي. امارت خو نښې ته وایي. امارت وی قائم شوی. دا په کم حدیث کې راغلی چې دا امارت قائم شي نو بیا به دا چل کېږي. دا کم حدیث کې راغلی. داسې خو امارتونه مخکې هم ډېر قائم شوي دي. دې پسې به په تاقو کلونو کې بیا دا چل کېږي او په سعودي کې به دا چل وشي او دا چل او دا چل او 2029 د انګریزي کلونه تا ته چا ښودلي. دا کم کړنګ دی په غوږ کې شوی دی چې ته په انګریزي کلونو باندې حسابونه لګې چې په دې ټایم کې به مهدي روزي او په دې ټایم کې به روزي. حدیث کې چې کومه پیشنګویي شوي په هغې به ایمان راوړی خو ډیټ به نه ورکې تاریخونه به نه ورکې. داسې پخوا ستا نه مخکې ډېر خلک خطا شوي دي. یو پکې تم وي ستا نه مخکې هم داسې یو مولا و نوم یې نه علم اوس مړ دی. هغه به هم دا ویلي یاره مهدي زما داسې اندازه ده چې لا ماشوم دی او کله به الله ځوان شوی دی او څه وخت پس به راشي. ټول خلکو ورپورې خندلي چې په آرام کښېنه. تا ته اوس چا داسې دره کې دله در کړو ملاقات دې ورسره کړی دی یا چېرته چاته هم ویلي چې پلاني ځای کې دی. هغه به د سره ځان نه هم نه خبر چې زه به مهدي کېږم. حدیث نه داسې معلومېږي او مني به هم نه خپله مشرۍ ته به تیار هم نه. خلک به په زوره رانیسي او دی به تي تښتي. منډې به کله به مکې ته او کله مدینې ته او بیا به یې په زوره راونیسي. دا چې دی د خلکو بکواسي هسې فضول په دین نه پوهېږي. بس چې په منبر کېناسته چې څه وله خولې له ورغه هغه ویې لګي. نو د اسلامي احکامو اکثر تعلق د سپوږمۍ د حساب سره دی. د اسلامي کلونو سره د انګریزي کلونو سره نه دی چې 2022 او 2029 قصې کې لګي.
او دا بې ځایه بې دلیله لګیایي خرافات وایي دا خلک نو دې وجې نه دلته الله رب العالمین فرمایي دا خلک تا نه تپوس کوي په باره د دې میاشتو کې اهله هلال ورته وایي که نه واحدې څه دی هلال څه ته وایي نه سپوږمۍ ته قمر وایي هلال څه ته وایي میاشتې ته هلال ورته هله وایي چې نری دي یخته په شان دی بیا ورته هلال وایي چې کله اوله کې راوخیږي د اوله شپو کې ورته هلال وایي چې غټه شپې ورته هلال نه وایي بیا قمر دی د هلال ورته ولې وایي دې کې معنا د اواز پورته کېدو ده په دې باندې څه کېږي اواز پې اوچتېږي هر سړی هغه ده بلې هغه ده وګوره که نه هغه ده راښکاره شو هغه د میاشت راښکاره شو دا اوازونه پې کېږي ځکه ورته هلال وایي دې کې معنا د اواز پورته کېدو ده اهلال هم وایي اواز پورته کېدو ته یسألونک دوی تپوس کوي ستانه عن الاهله په باره د دې میاشتو کې چې دا میاشت نری شي او بس نوې شروع شي او بیا ورپسې غټېږي چې د دې به څه حکمت دا سوال خو یو دا ده چې صحابه وکړی و چې جي موږ ته د دې حکمت ووایې دویم دا سوال چې کوم دی یهودو کړی په طریقه د اعتراض باندې په نبي صلی الله علیه وسلم دریم قول دا دی چې یهودو دا سوال ښودلی و د مکې مشرکانو ته چې تاسو د دې نبي نه دا سوال وکئ دا تپوس ته وکئ او یا یهودو ښودلی و بعضې صحابو ته ویلي لکه معاذ رضی الله عنه او ثعلبه بن غنم رضی الله عنه هغې نه یهودو تپوس کړی چې تاسو د خپل نبي نه تپوس وکئ چې د دې څه حکمت دی چې دا میاشت راخیږي وړی نري او بیا ورو لویږي بیا پوره شي بیا هغې نه پس بیا وړیږي قل سره جواب قل ورته وایه ای زما نبي هي دا چې دي مواقیت للناس دا د پاره د اوقاتو مقررولو دي او د اوقاتو معلومولو دي للناس د پاره د خلکو والحج او د پاره د حج للناس معنی لمقاصدهم د خلکو مقاصد په دې معلومیږي په دې میاشتو سره دې سره عبادات تړلی شي لکه سره روژه را روانه ده بیا موږ وړوکي اختر شو ولې ځکه نری میاشت راوخي د شوال وړوکي اختر شي دغه رنګ ورپسې د شوال نه پس د حج میاشتې شروع شي شوال دی ذوالقعده ده او بیا ذوالحجه ده او په ذوالحجه کې به د حج فریضه ادا کېږي ځکه ورسره والحج دا د دې دپاره دی والحج کې تخصیص وکړلو د دې وجه دا ده مواقیت للناس ولې ویل بیا وي والحج حج ځکه خاص کوي چې مشرکانو د مکې به په دې حج کې نسی کوله سورة توبه کې بدل راځي انما النسیء زیادة فی الکفر دی به داسې کار کول د یو میاشتې حرمت به بلې ته منتقل کړو د بلې به بلې ته منتقل کړو د ځان نه په دې کې ګوتې والې د یو میاشتې حرمت به بلې میاشتې ته منتقل کوو لګیا ځکه دا والحج خاص کړی دی بعض وایي والحج ځکه خاص کړی دی چې مخکې یو فریضه ذکر شوه چې هغه روژه ده نو اوس بله فریضه ذکر کېږي چې هغه حج دی د روژې تعلق هم د دغه میاشتو سره دی د حج تعلق هم د دغه اسلامي میاشتو سره دی چې ذوالحجې میاشت راوخیږي بس په هغې کې چې دی احرامونه خو د حج تړلی شي د شوال نه د میاشتې شوال ذوالقعده او بیا ذوالحجه کې خاص په دغه میاشت کې د حج احکام او مناسک ادا کېږي د اتمې ذوالحجې نه شروع شي ځکه ول حج تخصیص وکړو اوس د مشرکانو د جاهلیت یو رسم عرب بچو د مدینه خلک وغیرہ چې کله به حج لاړ واپس براتله د خپل کور په دروازه باندې را ننوته دغه رنګه که چېرته لاره کې به خیمه ولګوله د خیمې په هغه مقرره دروازه باندې را داخلېده د شا طرف نه به را ننوته او کور ته به چې راغی یا به د شا طرف نه سورې وکړي او په بلۍ باندې را واوړېد په دې دروازه ولې نه راننوته مړه وایي دا خو حج نه راغی د پاک ځای نه راغی دا خو د ګناهونو دروازه ده په دې نه ننوځو دا د ځان نه یو غلط رسم الله فرمایي دا کار مه کوئ وليس البر او نه د نیکي دا خبره بیا ان تأتوا البیوت چې تاسو راتلل کوئ کورونو ته من ظهورها د هغې د شاګانو نه کور ته اشاره طرف نه راتلل داسې نیکي خو نه ده ولكن البر من اتقى لیکن نیکی دا غچا ده چې یریږي د الله نه ولكن البر بر من اتقى لیکن نیکی خدا غچا نیکی ده چې یریږي د الله نه تقوا ځان کې پیدا کوي په دروازو راننوتلو وتو څوک مسلمان کېږي نه په دینداره کېږي هم دې خپله دروازه باندې راننوځه خو متقي که ځان
ځکه وایي واتقوا الله واتوا البیوت او راتلل کوئ خپلو کورونو ته من ابوابها د هغې د دروازو نه کور ته په دروازه راننوځه دې که علماو اشاره ده دې ته چې په دین عمل کوه په سنت طریقې کوه دا سنت یې دروازه ده د بدعت په دروازه مه راننوځه دین ته چې ته لګې بدعات او خرافات کې عرسونه دي شروع کړي دي او اسقاطونه دي شروع کړي دي د مړو څلوېښتۍ دي شروع کړي دي نور بدعات او خرافات کې بدعي دعاګانې بدعي ذکرونه د ځان نه دي چې کوم دی پیر پرستی شروع کړی د لاس نیوکې دي او نور خرافات دي دا شیونه مه کوه په صحیح دروازه راننوځه دین ته واتقوا الله او یریږئ د الله نه لعلکم تفلحون دې دپاره چې تاسو کامیاب شئ تقوا اصل کامیابي ده تقوا دې ته وایي چې د الله په دین داسې عمل وکئ څنګه چې نقل دی د ځان نه پکې خپله رایې مه چلوئ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا اوس د دې ځای نه 195 آیت پورې لس اصول ذکر کوي د جهاد د قتال خبرې دي اوس په دې مینځ کې دلته چې د فرضیت القتال دی په دې آیت کې او دا لس اصول د جهاد چې کوم دي په دې کې دا خبره ذکر کوي اول چې تاسو نیت وکړئ د جهاد صحیح فی سبیل الله کې دې ته اشاره ده چې جهاد به د الله د رضا دپاره کوئ د الله د دین د غلبې دپاره دې دپاره به جهاد کې دا نه چې ستا پکې نور مقصدونه دویم دا د مقاتلین وپېژنه الذین یقاتلونکم جنگ به هغه چا سره کوي چې د سره جنگ کوي چې جنگ د سره نه کوي هسې بې سهاره مچۍ مه راپاروه ځان ته بیا چې سمو خلکو ته هم لاس اچې لګي پوره من خلک دي او په زوره چې کوم دی سپېموله خلکو له به ډکي نه وروړئ مقاتلین وپېژنه څوک چې جنګ والا یې سره جنګ کوه دریم دا د ولا تعتدو اعتدا به نه کوئ د حد د شریعت نه به تجاوز نه کوئ عدم الاعتدا دې ته ویل کېږي رعایت الحدود د حدودو رعایت به کې وروستو وایو چې اعتدا څه ته وایي انشاءالله وایو نو بله دا ده چې عدم الابتدا فی الحرم په حرم کې به ابتدا د جنگ نه کې ځکه دا د حرم بیزتي ده د حرم ځمکه کې به جنگ نه شروع کې شپږم دا د قتال به کې الی انتهاء الفتن څو پورې چې فتنې ختمې شوي نه وي وقاتلوهم حتی لا تکون فتنه یو سل درې نوي کوئ اووم دا د لحاظ به کې د اشهر الحرم الشهر الحرام بشهر الحرام دغې کې به ذکر د میاشتو د عزت خیال ساتئ ګوره د دې بې عزتي ونه کې منه ته به پکې جنګ نه شروع کوې مسلمانه اتم دا د انفاق کوئ په جهاد باندې وانفقوا فی سبیل الله یو سل پنځه نوي کوئ نهم دا د طاقت نه زیات چې کوم دی کار مه کوه د خپل وس مطابق کار کوه چې وس دې نه رسېږي نو د هغې نه زیاتې مه کوه د وس مطابق کار کوه ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه هسې بې ځان مه هلاکوه نو لسم دا د احسنو دا ټول کارونه په دې کې به د اخلاص او د شریعت مطابق کار کول ضروری وي احسان کې دغه معنا ده چې تاسو به چې دی دا کار ټول په نبوي طریقه باندې کوئ په اخلاص باندې وقاتلوا فی سبیل الله یو جنگ کوئ په لار د الله کې الذین دغه کسانو سره یقاتلونکم چې جنگ کوي تاسو سره کوم چې مقاتلین دی سره جنگ کوه ځکه بعضې کافر دی چې کافر خو جنگ نه کوي تا سره جنگ نه کوي بس بیا سره کار مه لره بل دا ولا تعتدوا د حد نه تجاوز مه کوئ حد نه تجاوز دا دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو کافرو سره ستاسو جنګي د هغوی بوډاګان د هغوی زنانه د هغوی ماشومان دا به نه وژنئ او دغه رنګه آبادیانې به نه ورانوئ او دغه رنګه باغونه وغیره آبادیانې دا مه خرابوئ ان الله یقینا الله لا يحب المعتدین مینه نه کوي د حد نه تجاوز کوونکو سره وقتلوهم او قتل کوي دوی لره د مشرکانو لره نور آداب د قتال دي ووژنئ دوی لره حیث ثقفتموهم په کوم ځای کې چې ستاسو وس برشي په دوی باندې کوم ځای کې چې دوی ومومئ واخرجوهم او باسئ دوی لره من حیث دا هغه ځای نه اخرجوکم چې تاسو یې وښکلي یئ چې هغه مکه ده تاسو یې مکې نه وښکلي یئ که نه جنګ به سره وکړئ دا مکه د توحید مرکز دی دا تې واخلئ دې تې وباسئ چې د دې کنټرول تاسو مؤمنانو سره راشي
والفتنه شرک چې اشد ډېر سخت دی من القتل د قتلنا. مطلب دا دی دوی چې دا شرک کوي کنه دا شرک د دې ډېر خطرناک دی. من القتل د قتلنا من قتلكم اياهم چې تاسو دوی سره جنگ کوئ د دې جنگ نه د دې دا شرک ډېر خطرناک دی. نو دی وجنه دا جنگ وکړي د لپاره چې شرک ختم شي. بل دا د مسجد حرام او د حرم د ځمکې خیال بساتئ. ولا تقاتلوهم او جنگ مکوئ د دوی سره عند المسجد الحرام د مسجد حرام په خوا کې. حکم د حرم مکه ذکر کوي چې ابتدا د قتال به پکې نه کوي. کافر راشي او پکې جنگ شروع کی نبی به ته بدل لیته وسره به جنگ کې د حرم د عزت بچ کولو لپاره خو ته به جنگ نه شروع کې ولکه دا ناروا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې په مکه حمله کوله وی فرمایل په سباله تقریر کو چې ما ته الله تعالی د لک سات د پاره اجازه را کړو. پرون الله ما ته لک سات د پاره اجازه را کړو او چې کله مکه ما ونی ولا بیرته د مکی حرمت په ځای پاتې شو برقرار. زمانه مخکم چاته پدې کې د جنگ اجازه نه، زمانه بعد بم چاته اجازه نه چې راځي او دلته جنگونه کوي او دلته قتلونه او قتالونه کوي. دا کار ناروا شو. او څوک به وي زما د جنگ نه استدلال نه کوي. د الله نبی فرمایي او یو سړی دی دا نه وایي چې زما جنگ سبب دلیل کې نیسی چې ولی نبی علیہ السلام چې په مکه حمله کړو جنگ یې کړو. وای نه ما ته الله رخصت را کړې په وحی سره. هغه خو وحی نه کی او د ځان نه لګیا. وای ما ته الله رب العالمین په فی ساعه من نهار کې رخصت را کړې او د الله په امر مې دا کار کړی. ځکه الله فرمایي یو جنگ مکوئ د دې مشرکانو سره د مسجد حرام په خوا کې حتی تر دې پورې یقاتلوکم چې دوی جنگو کی تاسو سره فی پاغه کې. یعنی چې څو پورې هغوی جنگ نه شروع کړی تاسو یې مکوئ چې هغوی جنگ شروع کړي بیا سره وکړي. فإن قاتلوکم نو کاغوی ابتدا د قتال وکړه تاسو سره د جنگ آغاز هغوی وکړو تاسو سره فقتلوهم نو بیا قتل کوي دوی لره ځکه هغوی بیا د حرم بیزتي وکړه کنه اوس سره جنگ جایز شو. كذلك جزاء الكافرين دا رنگ بدل د کافرانو. الله رب العالمین د کافر قتل به تعالی جایز کوي دا شان. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وصلى کدی منشي ترغیب د توبه ته توبه وباسي د شرک نه الله غفور رحیم دی. فإن انتهوا کدی منشو فإن الله يقينا الله غفور رحیم بخنه کونکي رحم والا دی. ځکه چې توبه ویستل نو ګناه معاف شو چې ګناه معاف شو جنگم ختم. وقاتلوهم اوس فائدہ د قتال ذکر کوي او داغه وجه چې شرک ختم شي. وقاتلوهم او جنگ کوي د دوی سره حتی تر دې پورې حتی په معنا د کای سره دې د پاره لا تکون فتنه چې پاتې نشي فتنه چې فتنه پاتې نشي. فتنه نه مراد څه دی؟ فتنه نه مراد دلته زور د کافرانو چې خلق په زور د دین نه اړي چې زور د کافرانو پاتې نشي چې دوی زور دی فتنه افتنو که معنا د اوړېدو د اړولو ده چې دوی خلک د دین نه په زور نه اړي لکه د مکی مشرکانو په مسجد حرام کې هم څوک مانځه ته نه پرېښو د نبي علیه السلام هم نه پرېښو. داسې ظالمان دې سره دې پورې جنګ وکړي چې دا فتنه پاتې نشي د دې زور د کافرانو پاتې نشي. ويكون الدين لله وشي دا زور د دین خاص د الله لپاره. ويكون الدين شي الدين لله د الله لپاره من د دین غلبه راشي. فإن انتهوا نو کچر دا خلق منشو د قتال عن القتال والحرب دا معنا فلا عدوان نشته بیا زیاته الا على الظالمين مگر په ظالمانو باندې. عدوان مراد دی بدله او انتقام. مطلب دا که ظالم دی نه منی کیږي هغه بدله او انتقام خسته شي او چې من شو د قتال نه نبی تاسو چا سره کار ملره. الشهر الحرام بالشهر الحرام. اوس نور آداب ذکر کوي د میاشتو د حرمت. دي ته لیکي البحث فی توقیت الحرب. بحث دې په باره د وخت د حرب کې چې بعضی اوقاتو کې به جنگ نه کې چې هغه د حرمت میاشت دي. ذوالقعده دا ذوالحجه دا محرم دی او رجب دی. په کال کې په 12 میاشتو کې اصلور میاشتې حرمت دی. په دې کې به ته جنگ نه شروع کې انکه کافر شروع کړ نو بیزتی هغه وکړه د دې میاشتو بیا به ته جواب ورکې ته سره بیا جنگ کې. خو مسلمان به دې کې جنگ نه شروع کوي. اوس مسلمان خبره نه ته تاسو کواسي ځان ته مجاهد ورسه وي او ته د حرمت میاشتې پیژنې هغه څه پیژنې نسوار چونډې پیژنې خدا نه پیژنې چې سلور میاشتې حرمت څه ته وایي.
د میاشتې د حرمت وپېژنه د الله باندې دا به پیژنه دا احکام دي دی وجه نه هر حکم چې سړی پې عمل کوي دا خو تقوا ده دا خو خبره ده خو د هغې احکام وپېژنه عالم ته کښېنه چې تا ته یې وښي چې او د احکام الله رب العالمین فرمایي الشهر الحرام بیزتی کول د میاشتو د حرمت بشهر الحرام په بدل د بیزتی د میاشتو د حرمت کې دا څه معنی ني که یو کس راولګېدو د دې میاشتو بیزتي وکړله تاسو هم ورله د بیزتۍ بدله ورکئ کافر دی هغه خو د میاشتو حرمت خیال نه ساتي که نه جنګ هغه شروع کړو ته یې سره بیا شروع کړه خو ته چې مسلمان یې نو ته به شروع نه کې په دې کې والحرمات او نور عزتونه چې کوم دي قصاص هغه هم بدلې والا دي مطلب دا دی که څوک راولګېده د چا مالی یا جانی بدني بېعزتي وکړله نقصان یې ورکړه نو ده نه به بدله اخیستی کي دا د شریعت احکام فمن اعتدا نو چا چې زیاتی وکړو علیکم په تاسو باندې فاعتدوا علیه نو تاسو هم اغله سزا ورکوئ په دې کې فاعتدوا علیه ظاهري معنا دا تاسو هم زیاتی په هغه وکئ مطلب دا دی هغه راولګېده د حرمت په میاشتو کې قتال شروع کړو نو تاسو هم راولګېږئ او هغه نه د دې بدل واخلئ دا اعتدا ورته مشاکلتن ویلې ده ځکه چې هغه زیاتی وکړو نو ته اوس په حرمت کې جنګ کې که نه نو دا یو قسم زیاتی و خو مجبوره وشه ته وله بدل ورکې واتقوا الله ویریږئ د الله نه واعلموا پوه شئ ان الله مع المتقین چې یقینا الله تعالی خاص ملګری د متقینو دی ګوره المقاتلین ونه ویل چې الله رب العالمین ملګری دی د مقاتلینو د جنگ کوونکو نه نه ځکه د مجاهد اصل صفت تقوا ده چې دغه تقوا و نو الله به ملګری صرف جنگ کول او ډزې کول دا جهاد نه دی صرف خلق وجل دا جهاد نه دی وینه تویول نه دا به د الله د دین د غلبې دپاره چې د الله دین غالب شي او د مظلومانو د مدد دپاره ځکه دې کې تقوا ډېره ضروري ده وانفقوا فی سبیل الله اوس د قتال دپاره انفاق ډېر ضروري دی جهاد خو بغیر د خرچې نه کېږي نو اوس وایي وانفقوا خرچ کوئ فی سبیل الله په لار د الله کې ولا تلقوا بایدیکم او مه غورځوئ په خپلو ځان په خپلو لاسونو باندې خپل ځانونه الی التهلکتې هلاکت ته په خپلو لاسو باندې ځان مه هلاکوئ په خپل لاس ځان هلاکول دا دي چې انسان را لګېږي او هغه انفاق پرېږدي په دین باندې خرچه پرېږدي په جهاد باندې خو مسلمانان به کمزوري شي جهاد چې بند شو خو تباه شو نو په خپلو لاسو باندې دې ځان تباه کړو دغه رنګه جهاد پرې ښودل دا هم ځان په خپله هلاکول دي اوس چې امت جهاد پرېښی ټول ذلیله دی او چې جهاد کېږي بیا به ته عزتمند نو ځان مه هلاکوئ واحسنوا ښایسته عمل کوئ په اخلاص باندې یعنې په ټولو طریقو کې اخلاص وکئ ان الله یقینا الله يحب المحسنین مینه کوي د ښایسته عمل کوونکو سره چې په اخلاص باندې عمل کوي واتموا الحج والعمرة لله اوس د حج احکام دې ځای نه شروع کېږي مسألة الحج د شپږ احکام د هغې ذکر کوي او څلور قسمه خلک به ذکر کوي او درې ترغیبات به ذکر کوي جهاد ته دلته الله رب العالمین فرمایي اول حکم دی په دې آیت کې د احصار احصار څه ته ویلی کېږي او دغه رنګه بیا یې تذکره کړی دی اتمام او د هدیې او د تمتع احصار دی ته ویلی کېږي تا احرام واچو د میقات نه لبیک دې ویلو روان شو عمرې له یا حج له روان شو په لاره کې ایثار شوې احصار معنا بس ته چې کوم دی د یو دغه کار نه منې کړلی شو ګیر کړی شو په څه وجه باندې لکه نبی صلی الله علیه وسلم چې د مدینې نه روان شو ځان سره ملګري واخیست احرامونه یې واچول شپږم کال د هجرت بالکل نږدې ورسېد اوس چې مسجد عایشه ده رضی الله عنها ما حرم نه چې وځي 3 میله کې دی له دومره را نږدې شو بس حرم لږ پاتې مشرکان راووت ویل نه اجازت نشته ځکه ما مکه د مشرکانو قبضه کې بیا ورسره هغه د 10 کالو معاهده او صلح ولیکله یو شرط پکې دا و څه کال به عمره نه کوئ را روان کال له به راځئ نو احرامونه هغې کې ونه رسېده حرم ته اوس په تا هدیه او قرباني لازمه شو هدیه به ورکړې کنی په عمره کې هدیه نه که نه خو چې تا احرام واچو او ونه رسېدې او بند شوې د بیمارۍ د لاسه یا دې وخت کې جاز دغه شو یا لکه ډېر خلک داسې به وي لکه د کورونا په شان حالات راشي چې احرام دی چولی روان یو دم روډ بند شي چې ایثار شي اوس به د احرام همداسې نه کوځې بغیر د دې نه چې څه دي حلال کړي نه ذبحه کړي نه د الله په نوم باندې
ذبح بکې. او که دا ذبح او ستا هدیه حرم ته رسیدې شوه خو ډېره ښه ده، که نه شوه رسیدې نو نبي علیه السلام هملته د حدیبیې په میدان کې ذبح وکړه. دا بعضې مولیان غلطه خبره کوي چې د حدیبیې داسې یو ګوټ چې کوم دی د حرم حدودو کې داخل نو په هغه ګوټ کې قربانۍ نه حلالې کړي، ورته هېڅ ګوټ پکې نه و داخل، د ځان نه خبره کوي، په دې هېڅ دلیل نشته چې بل ځای کې بیا هدیه قرباني کړه بس جایز ده. واتموا الحج والعمره لله واتموا الحج او پورا کوي تاسو حج والعمره او عمره لله خاص د الله لپاره. لله کی اشاره اخلاص ته، حج او عمره به د الله لپاره کې دې لپاره نه چې اسیادي کې د چا سره تر بور سره اورګه دی اجلت له زمزم دا عمره کوي زم کوم زغم ته کم نیم نمبر د لپاره یا دې لپاره چې ما ته خلک اجي سي وای نه دې لپاره به نه لله الله لپاره. فاین احصرتم نو کبن کړی شوي تاسو چې کوم دی احرام چولې دی خو د دې حج یا د عمرې پوره کولو نه بند کړی شو، لاره کې بس رکاوټ راغی لاړ نه شولې. سو کیف مستیسر من الهدی فمستیسر من فیلزم علیکم مستیسر من الهدی، لازم دی پتا سو باندې هغه چې آسان وي د هدی نه او د قربانۍ نه در باندې لازم ده. اوس به قرباني ورکړي. ولا تحلقوا رؤوسكم ومخروي تاسو خپل سرونه حتی تر دې پورې يبلغ الهدي چې ورسیږي دغه هدیه دا قرباني محل خپل زیتا احرام دی چولې دی او ته زدا ساروي لګم چې په حرم کې خپل زیاده حلالي ته ورسیږي تعالی شي سو پورې چل تر رسیدل نه دی هغه پورې سر مخروا او که ال تر رسیدل نکیږي نبی عمل ته حلال ولا شي کمزې کې چې ته بندې لکه نبی عليه السلام چې په حدیبیه کې بند او مل ته ساروي حلال ساروي چې حلال شي بس بیا غي نه بعد سر خرول شي. وصلی الله رب العالمین فرمایي او بل خبره ذکر کوي رخصه الحلق. بعضی وخت کې دسی سړی سر خړې د مجبورۍ نه بیمار دی یا سر کې خارخ دی اسپګي پکې شي ډېرې لکه کعب ابن عجره رضی الله عنه یو صحابي د الله نبی پر اترې ده او دا اسپګي پکې ډېرې شي نو په دې مخ را دروړېدلې داس تنگ شو وې داس دی ودی تنگ کړی وې آو وې زه خیر دی ته سرو خراوه ځکه چې تا تکلیف دی او ته به داسې کار کې چې اوس فدیه به ورکې چې سر دې دغه نه مخکې وخورو بیا فدیه ورکې. فمن کان منکم نو هغه څوک چې وي ستاسو نه مریضا بیمار او به اذن یا په هغه باندې تکلیف وي من رأسه د هغه د سر د طرف نه او راولګي د سر یو خرولو مخکې د دې نه چې قرباني وشي مخکې دا کار وکړلو احرام کې دی لا او سر یو خرول څه چل وي ففدیه فدیه ورکول دي من صيام د روزونه چې درې روزي بنسي د دې په بدل کې به درې روزي نیسي او صدقه یا به صدقه ورکي صدقه د شپږو مسکینانو ده یا به دا ورکي درې صاع به ورکي د شپږو مسکینانو طرف نه د هر مسکین د طرف نه نیم صاع ده صاع چې کوم دی شرعي کیلو ده یو صاع تقریبا 2.5 کیلو جوړیږي درې صاع چې کوم دی دا غلبه ورکي یا به دا ورکي او صدقه یا صدقه ورکول دی او نو څوک یا قرباني کولی یا د قرباني وکي یا درې روزي دي یا د غشپګ مسکینانو له طعام دی نیم صاع او یا د دې څوک چې قرباني دی یو چيله ګډ دی را دغه کې د الله په نوم دی حلال کی ځکه دنه په احرام کې جنایت وشو اگر چې د عذر په وجه باندې وشو سر یو خرول بیٹه فاذا منتم نکل چې پامن کې شوي تاسو فمن تمتع بالعمره نو هغه څوک چې فائدې واخسته په عمره کولو سره الى الحج سره د حجنا فمستيسر من الهدي نو هغه چې آسان وي د هدي نه نو دا به ورکوي قرباني به دې کوي دغه د اختر ولا قرباني نه ده دا د دې وجې نه ده چې د حج په موسم کې د دوه مزې وکړلې اومې عمره وکړه اول او بیا ورپسې حج وکړلو پخوا به داسې وه د جاهلیت په دور کې به خلکو د حج په ورځو کې عمره کول ګناه ګڼله څه به یې ګڼله دا ناروا ده وایي مطلب دا دی د حج په میاشتو کې به عمره ګناه ګڼله من افجر الفجور دا وایي په ګناهونو کې خټه ګناه ده دا د ځان نه دا خبره کوله چې څنګه شوال میاشت داخله شو د وړوکي اختر شوال ذوالقعده او د ذوالحجې اولنۍ 10 ورځې دا د حج ورځې دي که نه یعنې په دې کې حرام تړلی شي دپاره د حج
نو دې کې به خلکو عمره کول ناروا ګڼل شریعت راغی دغه رسم یې ختم کړ چې نه کولی شي لکه اوس موږ هم چې ځو لاړ شي اول ټول حاجیان اول عمره وکړي بیا ناست دي د حج ورځو ته انتظار کوي چې حج ورځ داخل شي بیا د حج دپاره احرام وتړي نو تا په دې یو سفر کې 2 مزې وکړلې عمره دې وکړله او حج دې نو ته به د غټ اختر پوره څه کې قرباني به کې د پاکستان قرباني دې جدا ده چې ته کومه کې هغه به د دې وجې نه کې هغه د دې شکر د وجې نه چې تا باندې الله نعمت وکړو په یو سفر کې دې عمره وکړه هم دې حج وکړه دا چې کله حج تمتع وي حج قیران دې ته ویلی کېږي چې دا یو احرام کې به حج عمره دواړه کې احرام به واچې خو د میقات نه به ځان سره ګوره هدیه وړې قرباني چې د میقات نه نه وړي حج قیران همداسې نه کېږي زموږ د پښتنو زموږ د پاکستان د مولیانو بل حج قیران دی او د نبي علیه السلام جدا حج قیران دی د پیغمبر حج قیران چې په حدیث کې راغلی هغه دا دی چې نبي علیه السلام د ځان سره د میقات نه څه وړې وه هدیه نو په جاز کې خو نه وړلی کېږدي ځینې هم نشي وړلی که ته چېرته په سعودي کې اوسېږي یا مخکې تلی او حج کې او د مدینې نه را روانېږي په ګاډي کې خپل ګاډي کې جدا کېناستې او ځان سره دې غوا یا اوښ یا داسې یو بل څاروی دې واخیسته او ایله دې بل ګاډی ونیو یا ډاټسن دی مخکې پکې ته کېناستې ته او یو ملګری او شاته پکې ځای شه شاته پکې یو څاروی وتړه او احرام دې وتړله نو بیا به په دې احرام کې چې تا کله عمره وکړله دا طواف دې وکړو سعی دې وکړه صفا مروه نو چې کله دې سعی وکړه صفا مروه نو بیا به دغه نه وباسي احرام به نه وباسي تر دې پورې چې د حج ورځې په تا راشي احرام به دې اچولی دا ګران حج دی او نبي علیه السلام هم دا کړی دی بیا چې دې کله حج وکړو نو بیا به یې لرې کړي بیا به هم ته قرباني کوي د غټ اختر په ورځ په 10 ذوالحجه باندې چې لوی شیطان ولي په هغه ورځ دریم حج افراد دی حج افراد دی ته وایي چې تش دې ځای نه لاړ شي د سره عمره نه کوې صرف حج وکړي بس حج دې وکړه واپس راځه نو په دې کې بیا قرباني نشته بیا قرباني مه کوه بس صرف حج دې وکړه راغی او هغه کس باندې هم قرباني نشته چې دې لاړ شي اول حج وکړي او حج نه وروستو بیا عمره وکړي ځکه چې حج ورځې ختمې شوې که نه حج ورځې ختمې شوې او تله په مکه کې پاتې وروستو دې وکړه لکه عایشه رضی الله عنها چې دا کار کړه عایشه رضی الله عنها ولنۍ عمره نه وکړي چې نورو بیبیانو وکړه ځکه بیماره شوه تې پاتې شوه حج ختم شو د حج ورځې ختمې شوې چې نبي علیه السلام واپس را روانېده په وادي محسب نه نو عایشه رضی الله عنها شکایت وکړې د الله نبي زما چې کومې ملګري دي ستا بیبیانې او ټوله قافله ځان سره 2 شیونه وړي حج او عمره او زه به صرف حج وړم عمره مې ونه کړه ځکه چې بیماره وفاتې شوه د الله نبي ولا رور ته ویلي خپل وخت عبدالرحمن بن ابي بکر ته راشه د خور د ځان سره بوزه تنعیم ته اوس چوته مسجد عائشه وي رضی الله عنها د دې زیره الته د دې احرام وتړي او وره والا چې عمره وکي او بیا مو په سر اعظم د قلار رواني په دې لار کې بیا مو سره ملاو شي بس هغه عمره وکړه قرباني به نه وکړه عائشه رضی الله عنها ځکه چې هغه حج افراد شو صرف حج کړه او دا عمره اله وکړه چې د حج ورځې ختمه وي خو چې د حج ورځې وي د حج میاشتې دي ته اول عمره وکړي او بیا ناستې احرام لري کې انتظار کې بیا به حج وکړي نو فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي اوس باندې قرباني ده چې کوم درته اسانه فما استيسر دا ګډاله لولې شي چیرې لولې شي ډیر دیوس کې غواله لکه د دینه خو وس دي کې وو خلل فما استيسر من الهدي فمن لم يجد نو چا چې مونږ نه کړه دا قرباني مونږ کی یا مونږ کیږي خود له وس نه کی بس قرباني تی پاتې شو بیا بس کوي فصيام 3 ايام نروجين ولدي درې ورځې په الحج په سفر د حج کې التبدري ورځې روجيني و7 نوروجين ولدي اذا رجعتم کله چې تاسو واپس را شیخ خپل کور ته ځکه چې تا قرباني ورکړه په تا قرباني لازم او و دې نه کړه اوس به څو روجې نیسي ټولې لس 3 به هلته نیسي او و به چې کله کور ته واپس راشي 2 روجې به دلته ونیسي دا د هغه قربانۍ په بدل کې تلک 10 کامله دا 10 ورځې دي کاملې او پوره دا پوره دي په بدله د هغه هدیه کې ذالک دا حکم د هدیه لمن دا چا د پاره دی لم یکن اهله چې نه ټبرو کورنۍ دا حاضر المسجد الحرام دی رب مسجد حرام کې مراد ټول حرم مکی دی
دا هدیه به هغه څوک ورکوي چې هغه ګوره په حرم کې نه اوسېږي د بار ملک او د بار دنیا نه راغلی مدینې نه او د حرم نه بار چې کومې علاقې دي د سعودي او یا زموږ ملک نه تللی او چې کوم خلک په حرم کې دننه اوسېږي دپاره دا حکم نه دی هغه حرم والا دي اهل حرم احکام بیل دي واتقوا الله ويرجع إلى الله واعلموا ان الله يقينا الله شديد العقاب سخ عذاب ولا